د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه علي قدر امیر المؤمنین د حکم پر اساس مولوي شیخ عبدالوارث د مولوي محمد شریف ابو عاصم پر ځای د بلخ د ابتدایه نظامي محکمې د نوي رئیس په توګه وټاکل شو، چې د یو شمېر نظامي او ملکي مسؤلینو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل کارکوونکو ته وروپېژندل شو او رسما یې په کار پیل وکړ. په پیل کې د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس یادو ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه او د پخواني رئیس څخه یې ځانګړې مننه وکړه چې خپل مسؤلیت یې په ښه توګه ترسره کړ. ښاغلي ابو ادریس زیاته کړه چې په اسلامي نظام کې تغییر او بدلون یو اصل دی او موږ ټول باید کوښښ وکړو چې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړو. ورپسې د بلخ ولایت د استناف محکمې د دیوان جزا رئیس مولوي شیخ فریدالدین حقانی ټولو مسؤلینو ته د نوي ټاکل شوي رئیس د منظورۍ حکم ولوست او وروسته یې په خپلو خبرو کې نوی ټاکل شوی رئیس په یاده برخه کې د ښې تجربې خاوند یاد کړ او زیاته یې کړه چې مولوي محمد شریف د نظامي محکمې په برخه کې په بسیاري ډول خدمتونه ترسره کړي دي. وروسته د بلخ ولایت د ابتدایه نظامي محکمې پخواني رئیس مولوي محمد شریف وویل چې په اسلامي امارت کې تغییر او تبدیل یو اصل دی او د یادې ادارې له ټولو مامورینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل ترڅو د مولوي شیخ عبدالوارث سره د کارونو د پرمختګ په برخه کې پوره همکاري وکړي او ټول د دې نظام د بهبود او پیاوړتیا لپاره په ګډه کار وکړي. وروستیو کې مولوي شیخ عبدالوارث د ورغلو مسؤلینو له لوري د مسؤلیت پر چوکۍ کېنول شو او هم په چارو کې ورته د لا بریالیتوب په موخه دعا وشوه. خلکو ته د لا زیاتو خدمتونو او اسانتیاوو د برابرولو او د ټولنیزو ستونزو د مخنیوي په موخه د بلخ مرستیال والي په داسې حال کې چې د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو یې ملتیا کوله د یو شمېر امنیتي حوزو ترمنځ کاري ساحو او حدودو د ټاکلو په موخه د ځینو سیمو څخه لیدنه وکړه. د ټولنیزو ننګونو د حل او د خلکو د ستونزو د مخنیوي په موخه د بیلابیلو امنیتي حوزو د کاري فعالیتونو او د دې سیمو ترمنځ د کاري ساحو ټاکنې په پار د بلخ ولایت مقام مرستیال او د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو لخوا لیدنه او څارنه وشوه. د لیدنې په ترڅ کې د بلخ ولایت مقام مرستیال د یادې شویو سیمو ترمنځ د حدودو په ټاکنې او د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. په پام کې ده چې د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د مزار شریف ښار د امنیتي حوزو د کاري مسؤلیت سیمې او ساحې وټاکل شي. د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت معین په مشرۍ په مزار شریف ښار کې د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه د بلخ ولایت د دولتي ادارو او بهرنیو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ غونډه جوړه شوه. په پیل کې د بلخ د اقتصاد رئیس ملا عبدالشکور جواد د بلخ په ولایت کې د بهرنیو کورنیو بنسټونو په همکارۍ د خپلو فعالیتونو په اړه توضیحات ورکړل. د افغانستان اسلامي امارت د اقتصاد وزیر د هیواد شمال بلخ ولایت ته د خپل سفر هدف د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري د ورکړل شوي هدایاتو په اساس په شمال کې د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه سفر کړی ترڅو د خلکو ټولنیزې ستونزې او د ادارو د خدماتو وړاندې کول وارزول شي. نوموړي همداراز د اقتصاد ریاست او د بلخ ولایت ادارو او بهرنیو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ د رامنځته کولو لارښوونه وکړه ترڅو د بلخ ولایت د غیر دولتي موسسو له کړنو او فعالیتونو څخه کوم ډول څارنه وکړي. هر چیز در چوکات بعد ما فعالیت میکنیم، کار میکنیم در چوکات فعالیت کنیم تو قدرم پیدا میکنیم. یک جا خدمت هم بکنی به عزت هم شوی، این بسیار مشکل است. باید خدمت هم بکنی، قدرم پیدا کنی با عزت، با احترام، با قانون. در اینجا تفاهمنامه امضا کردیم، مکتوب میره در منطقه فعالیت شروع میکنید، به تو همکاری میشه، در میتونه کسی نمیگه. د افغانستان اسلامي امارت د تلپاتې پراختیا او اقتصاد وزارت د چارو رئیس د تلپاتې پراختیا موخې تشریح کړې. په یاده غونډه کې د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مفتي نصیر احمد ابو خالد، د بلخ د عامې روغتیا رئیس نجیب الله توانا، د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي شمس الدین خالد او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و او دولتي ادارو د دې ولایت په کچه د خپلو فعالیتونو په اړه توضیحات ورکړل او یې ویل چې دوی غواړي په بلخ کې د ټولنیزو د ستونزو د حل په موخه 100% کې هڅې وکړي د وزارت له لارښوونو سره سم عمل وکړي. د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځۍ د محصلینو لخوا د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د بېلابېلو پوهنځیو څه باندې 2000 کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو.
د دغه نندارتون په پرانیست غونډه کې د بلخ پوهنتون یو شمېر استادانو او د یاد پوهنتون د پوهنځي مسؤلینو او محصلینو ګډون کړی و او د کتابونو د مطالعې او د څېړنې د ارزښت او د دغه نندارتون د جوړېدو په اړه یې خپل نظریات څرګند کړل او په دې برخه کې د محصلانو هڅې وستایلې. د دغه نندارتون د تنظیمولو یو مسؤل په وینا دوی د یوې باثباته ټولنې د ودې او پراختیا او په ټولنه کې د هیواد د ځوانانو د رول او د بلخ پوهنتون د محصلینو د علمي ظرفیت لوړولو په موخه یې دغه نندارتون جوړ کړی دی. د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس په وینا په دې نندارتون کې د ټول پوهنتون څخه 2000 کتابونه راټول او نندارې ته ایښودل شوي ترڅو محصلین ترې لازمه ګټه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې د کتابونو دغه نندارتون د یوې باثباته ټولنې د ودې او پراختیا او د ځوانانو د عامه افکارو د لوړولو او د هغوی د ټولنیزو ستونزو د حل او مطالعې ته د هغوی د هڅولو په موخه په لار اچول شوی و او دغه نندارتون به د 3 ورځو وروسته پای ته رسیږي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه تر بیا مو العمل ښې چارې.